السلام علیکم ملګرو، راسئ دا ویډیو را سره وګورئ. ډیره دردناکه واقعه ده چې یو پلار چرسي نشه یي بانګي هر څه ورته وایاست، هغه نو ورته خپل زبان کې ورته وایاست د خپلې لور ته یې دا ویلي چې ما سره نکاح وکړئ. نو ته یې دا مکمل هغه را سره وګورئ، بیا په لور تهمت هم ویلی چې لور را څه تښتېدلې ده. پلار د کوره رالي جی نو تا د پلار د پګړې چې د خاورو سره خاورې کو دا سوچ ته نه کو چېرې زما پلار به په دې معاشره کې ژوند څنګه تېري ځکه دا غټ پیغور دی چې کله یو تور سرې داسې د کور وځي بل پسې منم چې دا غټ پیغور دی، لیکن زما به نشه کوله آیس بیس نشه د پلار کوي نشه مې صرف ابو کوي. طالب هم نشه درکوله که نه؟ ما له به نشه نه راکوله، ما ته وي ما سره نکاح وکوه یم دې هسې ته مارته ابو مې راته وي سکه پلار دی دی سکه پلار مې دی. تاسو تپوس هم کولی شئ هر د کیمرې مخې ته ټولې دنیا ته دا خبره کوي نو په هغه ټایم د مشر ورور ته کړی وی چېرې پلار مانه داسې غلط ډیمانډ کوي. ما به هغې ته ویلې وې ولې نه بالکل به مې ورته ویلې وې خو دا څوک نه مني. ته په خپل ووایه کاکا دا څوک نه مني. هغسې کېدی شوه چې زما بو دغسې کولو ما جړه او فریاد کول چغې مې والې ډایرکټ دې راننوتې وو نو بیا به په خپله ګیر شوي چې په پلار کوم الزام لګې دا د دې د طرف پسې زور خو نه دی؟ دا انظام نه دی کاکا، دا حقیقت د انظام څنګه دی. پلار داسې کېدی شي چې لور ته په دې نظر وګوري؟ دا خو چې تا زما په خوله یقین نه کړو، تاسې زما مشر ورور به پې وکړي ځکه ما ستاسو مدد واغستو. ما که ډېرې چغې والې وې زما خو چا هم نه اورېده. تا ته مو ویې چې زما به چا هم نه ټولو به وې چې دا دروغ دي. ته دې ویلي وو؟ چا ته مې زما مور سره رابطه نه وه شوې نو ما به مور ته مور دې چېرته ده؟ مور مې پېښور کې ده او تاسو دلته پاتې کېږئ؟ زه پلار سره پاتې شوې یم. د هغې له دومره پاتې شوې مې د کینسر بیماري ده، زه به د خدمت کوم. پلار د کینسر دی؟ د پلار مې کینسر دی. مړی سره دلته غوټ هم د خیر تاسو تپوس هم وکړئ. تا خو پلار په ډاګه پرېښولو ته خو بل پسې رالې؟ ما په ډاګه ځکه پرېښو چې ولې د نکاح وې چې د نکاح دغه کو خپې مې ولونې وي جړا فریاد مې ورته بیا وایي ښځه معاف کوم دی ما سره به داسې کې. ما ورته بیا وویل مه بو دا ته څه کې لګې زه خو ستا لور یم. عزت بچکوله دلته رالم په دې تره باندې مې په زوره نکاح وکړه. په زور دې پې په زوره مې پې وکړه او وایي دا د 9 کالو جینۍ ده. زه ثبوت ورکوم زه کم ځای کې د 9 کالو جینۍ. څومره عمر دی؟ زما 20 سال عمر دی. اخره کې چې کېدی شي دې زه په چکله کې خرڅولم، په بل ځای کې خرڅولم. زه دلته راغلم ما ته ډېر زیات عزت میلو شوی دی، هم د خپل خاوند نه، هم د خواښې نه، هم د سخر نه. دلته خوشحاله یې؟ ډېره زیاته خوشحاله. ستا د والد صاحب د کوم ځای دی؟ دا د افغانستان دی. تاسو د افغانستان یې؟ جی دلته هم څومره وخت شو؟ دلته هم وخت ډېرو پیدا شوي دلته یو. دلته پیدا شوي؟ افغانستان دې لیدلی؟ نه کله هم نه یې تللی کله؟ نه. هغه خلک کوم چې مایوسه شوي دي چې زما مخ د تیر سرو او دانو نه نه وزګارېږي، زما د مخ نه تیر سری د تلو نوم نالي، زما د مخ نه دانې د ختمېدو نوم نالي، نو بالکل ما راوړی ستاسو دپاره مروه ګلو بیوټي کریم. دا به تاسو له په ګرنټۍ باندې 15 ورځو کې رزلټ درکوي. دغه رنګ هغه ځوانان کوم چې ای د 15 کالو ښکاري د 40 کالو د چا په مخ چې ګونجې راغلي، مروه ګلو سیرم به په ګرنټۍ یو میاشت کې دننه ستاسو د مخ نه د دانو چاپونه، ستاسو د مخ نه به ګونجونه ختموي، تاسو به واپس ځوانان ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو اټکپار راغلی ما بدترموړ نیو سټي علاقه ده، دا د خښتو بټۍ دي. دلته د کور نه یوه پیغله هغه د پلار پګړی د خاورو سره خاورې کړی راغلی دی. هلته پلار له هم دشمني وکتل او دلته چې کوم کور ته راغلی ده هغې له هم دشمني وکتله ځکه د کور پلار پریشانه، مور پریشانه، بچې د حوالات د تورو تنبو شاته دی. هغه ماشومه ده زما زوی پسې راغلی ده، زما لور ده. اوس دې وخت کې زما عزت دی، زما کور کې پناه اخیستې ده. پلار نه تنګه وه، پلار به پرې تشدد کو، ظلم به یې پرې کو. دا 3 څلور پیرې دې پسې ما رشته هم کړي، یو بل خوښ و د ورکوټیوان دا دونه واړه ما سره لوي شي وو. مثال لکه پلار به پرې ظلم کو، شپې به پلار به آیس مایس کله او د شپې چېره به رالې ته به ما سره ناجیز کارونه وکړه، ما سره نکاح وکړه. مور یې وله میاشت یوه نیمه مخکې د کور نه شړلې وه
د دې ماشومې مور ماشومې مور او رونه ولا شړلې د کور نه ځان ته کور خوشي کړو ځان سره دوه درې مرګریم راوستل د شپې او دې ته به چې ما سره د لوبو وکړه داسې کار ما سره وکړه خپل سکه پلار ورته وي سکه پلار دا خبره کړې جی دا له مخامخ نه تاسو به په خپله خبرې وکړي دلته چې کور ته ما کار راله ما په سار له ما پسې کسان راوستل ما دلته په لاس ورکوله مېل چا در پسې کسان راوستل دې پلار د دې جنۍ پلار جرګه راوسته نیک ته وي هر څه ته وي زه ورته تیار شوم د ما نیک وله 1 لک روپۍ هم ورکولې 1 لک روپۍ به درکړم او ملنګي لکه زما نوم عرب ګل دی خو زه په ملنګي مشهور یم که نه نو ته زه ملنګي له 1 لک روپۍ ورکړم د خدای په نامه خو ته دا روغ وکړه هغه ویل چې نه زه 1 لک نه ماله به 6 لکه روپۍ راکړې 6 لکه روپۍ سره ما سره کوم زما دا واړه واړه بچي دي خو وګوره دا نن هم بېګی هم نه راخوړلی سار هم نه خو زه زما زلمې زوی دا کار هغه په توالات کې ګیر دی نو زه دې له کوم نه 6 لکه روپۍ ورکړم نو بس دا کېده دغه شان دی زوی یې د له ولې ګیر کړی زوی راله په دې کې چې تا جینۍ ماشومه جینۍ را تختولې پلار یې په یار کړی پلار یې دا په یار کړی دی چې زما نه ماشومه جینۍ را تختولې ده دا چې راله دغه ته په دوه منوس پلار او زما کشر ورور شهنشاه نوم یې هغه ته مې وویل چې لکه واپس یې ورکوله چې واپس هم وله ورکړله دې له په مخ چاک ولګو په دې ځای او د ویښتو ونیو او دې برجې ته د سر ولوو بس ما ولې एकदम لاس ونیو مې خبردار مې دا نن نه پس زما لور ده او مې دې ته چې الف نه بین نه شي کولی مې دا زما عزت دی کور مې که زما سر په دې کې ځي نو زه د دې تابعدار یم او زه د دې هر سر سیم د هغې باوجود لکه ده نه دی دی بس لاړو بیا زما بل رور هم ورله انعام نوم یې هغه ورته وویل چې یاره زه به دله 2 لکه روپۍ درکړم او دا روغه ورسره وکړه د دې پلار ته دې پلار ته یې ویل هغې هم ګواه هم راشي هم ګواه د دې خبرې خو هغه داسې ونه منله بس هغه بیا هلته په یار مه په یار سې کړي دی او زما زوی رالی زما زوی پولیس بوتلو ښه نکاحنامه دې ما ته وویل چې په زور لکه نه مولا راوله لکه د دې معاشرې لکه خلک دي که نه چې ناجیزه کور کې ناسره پیغله پردی او ته ستا زلمی زوی دی کور کې دې ما ته ویل چې یاره ابو ته داسې کار وکړه ته مولا راوله او زما نکاح وتړه دې هغه کارډ نه جوړېږي دا خو د دې پلار ماجر دی بې پیغام سم نشته او نو ما دې ته مولا هم راوتل د ګویان هم شته هر څه شته د دې خبرې پاڼه دلته هم په دې کوټه کې کېناست وایي سمولو لیکل نکاح میکاح مټیان خلکو وخوړله او لکه اسلام نکاح خو اسلام کې قرآن کې نکاح مټیانو له چې کوم خلک راغلي هغې ونه وي چې دا کار غلط دی نه هغې ویل ښه بلکل صحیح کار دی او دلته دا ټول خلک ګواه دي د بټۍ کې چې خلک دي دا ټول خلک په دې خبره او په دې هغه ګواه دي په دې واقعه باندې چې او دا واقعه داسې شوې ده په دې کې یو خبره زما نه دروغ شته او نه به دروغ انشاءالله چې ووایم سبا مرګ دی دی خو الله ته هم پیشي کېدی شي که نه په دې کې یو خبره هم دروغ نشته زما پلار د کوره رالی جی نو تا د پلار د پګړې چې د خاورو سره خاورې کو دا سوچ ته نه کو چېرې زما پلار به په دې معاشره کې ژوند څنګه تېري ځکه دا غټ پیغور دی چې کله یو تور سرې داسې د کور وځي بل پسې منم چې دا غټ پیغور دی لیکن زما به نشه کوله آیس بیس کل چې د شپې به رالو یو څو کسان به ورسره نورو ماتې پیلوي په یوه زما رور به نو د شپې اکثر به ناوخته راتلو مشر دی عمر نوم یې دی تاسو ته خیر تپوس هم کولی شي ماتې رور دی او مشر هم نشه کوي نه نه نشه نه کوي نشه د پلار کوي نشه مې صرف ابو کوي طالب هم نشه درکوله که نه ماله به نشه نه راکوله ما ته وي ما سره نکاح وکوي مې داسې م ته مار ته ابو مې راته وي سکه پلار دی دی سکه پلار مې دی تاسو تپوس هم کولی شي هر چا نه نشه کې به درته وي که په اوش کې به درته نشه کې به راته وي چې اوش کې بو بیا به څه وي اوش کې چې بو اوش کې خو به بیا څه بل شانت وي تا به چې دی دا دی ګینې بل یو هم نه دی یا په نشه کې ویل یا سم ویل بس وتې خو یې د خولې نه دي که نه زما عزت ته خو یې لاس اچولی دی که نه ما سره نکاح که ما وله خپې ونیوې ما به ویم داسې غلط کار مه کوم امې تلې کال به کښېني ده به کښېني واپس به راشي زه ستا خدمت ته پاتې خپتلې زما میوالی به زما د سترګو په مخامخ زما میوالی اما کشر ورور سره که ما د کور ووي سمې ته ځه ویم دې نشې کوي مې سره سبا څه چلونه کوي ویم د دې تپوس به بیا څوک کوي دا مشر ورور چې دی هغه ته دې ونه وي چې پلار راته دا خبرې کوي نه په دې خبرو څوک یقین نه کوي هغې ته به ما څنګه وي ته په خپل ووایه هغې ته به ما وی څنګه دا د ویلو خبر اول وی نکاح که چې بیا مې وله خپې ونیوې ومې جعفریاد نن چې ته د کیمرې مخې ته ټولې دنیا ته دا خبره کوې نو که په هغه ټایم د مشر ورور ته کړې وې چې یاره پلار مانه داسې غلط ډیمانډ کوي ما به هغې ته ویلې وې ولې نه بلکل به مې ورته ویلې وې خو دا څوک نه مني ته په خپل ووایه کاکا دا څوک نه مني هغسې کېدی شوه چې زما بو دغسې کولو ما جړه فریاد کول چغې مې والې ډایرکټ دې راننوتې نو بیا به پخپله ګیر شوي ما که ډېرې چغې مې والې وې زما نه منل کېده زما ورور زما نه منله ای به ما ته همدا وې چې نه ابو هر څه کوي خو داسې غلط کار نشي کولی ته پخپل ووایه کاکا پلار دې څه کار کوي پلار مې ګاډی چلی کالونی کې کېري چلی تا به پلار درته دا خبرې کولې مور ته دې ویلي
چا ته مې زما مور سره رابطه نه وه شوې نو ما به مور ته مور دې چېرته ده مور مې پېښور کې ده او تاسو دلته پاتې کېږئ زه پلار سره پاتې شوې یم زه صرف د هغې له دومره پاتې شوې مې د کینسر بیماري ده زه به د خدمت کوم پلار د کینسر دی د پلار مې کینسر دی مړی سره دلته غوټم د خیر تاسو تپوس هم وکړئ تا خو پلار په ډاګه پرېښولو ته خو بل پسې رالې ما په ډاګه ځکه پرېښو چا ولې د نکاح وې چې د نکاح دغه کو خپې مې ولونې وي جړا فریاد مې ورته وکړ بیا وایي ښځه معاف کوم دی ما سره به داسې کې ما ورته بیا وویل مه بودا ته څه کې لګې زه خو ستا لور یم ستا خدمت ته پاتې شوم دې کارونو بیا وایي ته دا هم نه کې تا زه خرڅوم نو ما پلار دې درته وي چې خرڅوم ما یې چې ولې نکاح یادوله بیا یې دا اوس یې خرڅ یادول نو ما ویې چې ولې نه ما یې چې دا خو نشي کېدی مې که زه ورشم زه به یو سره نکاح وکړم دی مې خوښ وه ډېر وخت نه مې څو ځله هلک دې خوښ و څو ځله دوی جرګه وکړه زما هم یې ورته بوته مې سوی وی دا جینۍ ورکړه ما بوته په خپله مې وی وژنم دې خو دې نه ورکوم پلار دې انکاري و په دې رشته په دې میا به انکاري و بلکل په انکاري و دی غریب دی او دی دا دی او دی هغه دی ما ورته غریب دی کمالدار دی زه به ورسره ښه خوشحال نو چې زما به بیا دا سوې زما په دوی بروسه هم وه دوی موږ سره ډېر وخت تېر شوی دی زما مې مخکې هم نه وه د دې ښځې سره به مونږ و دې باجې سره دې به زمونږ خدمت کولو فترګر کې به هغه ښځې نه هم خیر تاسو تپوس کولی شئ کمې ښځې سره چې به دوی هم پاتې کېدل نو ما بیا ویل چې ولې نه دوی څو ځله زما رشته مو غوښته دومره په دغه باندې په درنوالي باندې او د دوی کور نه ښځې تاسو په خپل وایي که د دوی کور نه علاوه زه بل خواطر نو زما به څه بیا دلته رالې بیا دلته رالم خپل عزت بچ کول دلته رالم په دې تره باندې مې په زوره نکاح وکړه په زور دې پې په زوره مې پې وکړه هغه مې پې داسې وکړه مې که زه هم داسې کښېنم خلک به څه نه وایي اول به خپل وی بیا به پردي وي دلته دې څونه وخت شو چې راغلی دلته زما میاشت وشوه د نکاح چې زه راغلی یم اوس تکلیف څه دی درته تکلیف دا دی چې زما به بېګناه هلک هم نیولی دی وایي دا کډنیپ کړې ده خو نه او وایي دا د 9 کالو جینۍ ده زه ثبوت ورکوم زه کم ځای کې د 9 کالو جینۍ څومره عمر دی زما 20-21 سال عمر دی په خپله مرضۍ راغلی په خپله مرضۍ راغلې په ما د چا زور نه و زبردستي نه وه دمکي خو بس د دې ابو دې حرکتونو نه زه یریدم هم او زما ته خپل عزت ګرانو دی که په خپل عزت پوهېدو نو دی به زما عزت ته لاس نه اچولو اوس چا څه چې د نکاح کړی جیل کې دی هغه جیل کې دی هغې بوتلی دی نور کسان یې بوتلي دي پولیسو بیان نه دی اخیستی ما پسې پولیس کور ته ما ته ستا بیان مونږ نه الو پولیس درته وایي ستا بیان دی زما خواښې ته وایي دا تاسو را تختورې ده ما ورته یې زه پخپله راغلی نو پولیس سترګې ښکته کړې بیا ووتل یو ځله خو زما بیان حق کېدو چې ما ویلي و که نه نه کېدو څومره ورځ ده چې هلک یې دنه بوتلی هلک نن درېیمه ورځ ده چې نن یې بوتلی هلک هلک یې والیم دی او دغه هم پې کړی زبردستیان یې پې کړي هلک هېڅ ګناه پکې نشته دا دې ته په خپل هر څه وویل ډیټیل دا له نا سره ماشومه نه ده د دې اول دا معلومات تا باندې خو پرېشر څه زور نشته چې ته دا خبرې کوې دا د خیال به خپل وکړې څه شته د باندې څه پرېشر مشته څه زور چې ته دا خبرې کوې مثال او دا ته چې په پلار کم الزام لګې دا د دې د طرف په څه زور خو نه دی دا الزام نه دی کاکا دا حقیقت د الزام څنګه دی پلار داسې کېدی شي چې لور ته په دې نظر وګوري دا خو چې تا زما په خوله یقین نه کړو نو تاسې زما مشر ورور به پې وکړي ځکه ما ستاسو مدد واغستو ما که ډېرې چغې والې وې زما خو چا هم نه اورېده تا ته مو ویې کان چې زما بچه هم نه ټولو به وې چې دا دروغ دي ما خو جي یو جهاد مې کړی دی بس پناه مې ورکړې ده او هر څه مې ورته په سر بایللي دي به دا ماشومه لکه ملک دی او اسلام دی که نه تور سر دا زما لور ده که زما نه ټول بچي هم پېښور کېږي که نه نو د دې نه ځار شه ځکه چې دې په ما دغه کړی او زما کور پناه اخیستې راځي نو ستاسو مخکې چې هر څه پلار څه وایي جرګه مرګه مو نه کړه چې ما له 6 لکه روپۍ راکړه 6 لکه روپۍ ما 6 روپۍ زما د کور حالت ته وګوره زما د بچي ته راشه دی خو غوړو ټول لا غوړ شه دی خو زما دا واړه بچي دي دوی بېګا هم لوډه نه خو زه د کور نه اپتاو شه زه بار یم لکه 3 څلور شه د کور نه بار یم وړو سار هم نه چې روټۍ څه خوړلي دغه یې مخامه مور یې هغه نا سره په سرو سترګو جاړي د هلک سره موږ نه میلاویږو ما باندې هم پارچه شوي لکه مثال نوم یې زما تا باندې مې پیار شوي پیار شوي او زه د پولیس نه کله یو ګوټ کې پټ یم کله بله کې که زه ونیوم نو دا ما بچي و دی به څوک وي منډه به څوک وخي ماله بس په دغه وجه زمونږ د کولو زمونږ تپوس کولو والا بس تاسو یو زمونږ تپوس وکړه چې دا ولې زما بچي دي دې کې مزدوري یو هم نشته او زه دې پسې منډه د دې دغه وکړم که نه که زه دغه وکړم ما ته یو لار وښایه چې زه څه وکړم
کاکا پیسې خو هغه خلک کوي چې د چا لوري په زوره بوتلي او په رښتیا کډنیپ شوي د دې حق نه کېږي چې دی پیسې والي موږ نه زه په خپلې مرضۍ راغلی یم پلار ته بیا مخامخ شوي چې راغلي پلار ته مخامخ شوم هغې زه ډېره زیات ووهلم پلار دی او بالکل سیوي چې د کوره ولې تللی د کوره وی ولې تللی مې سارکتونو د وجې تللی یم پلار به در څه ظلم کوو ډېر زیات نشې د څومره وخت نه شروع کړې نشه به یې مخکې م کوله زما دا مې چوسوه نه به یې کوله پس د دې نه دی چې مې کومه کومه نشه کوي پلار دی سرګټ سکي نسوار کوي چرس کوي آیس کوي آیس کوي او دا خبرې به په نشه کې کولې او په داسې چلې کوي چې په هغې به یې ته مو نه ویني خو نشه یې کس چې د هغې تره د سترګو نه پته لګي دا ګډې وډې چې خلک وایي که نه دا خلک په نشه کې وایي دا به د آیسو په نشه کې دا ډیمانډ په کوو نشه کې به یې وي خو زما عزت ته خو به یې لاس اچولو که نه ما به ترې ځان بچ کولو اخره کې چې کېدای شي دې زه په چکله کې خرڅولم په بل ځای کې خرڅولم زه دلته راغلم ما ته ډېر زیات عزت میلو شوی دی هم د خپل خاوند نه هم د خواښې نه هم د سخر نه دلته خوشحاله ډېره زیاته خوشحال یم او دې خوشحالۍ ته هغه نه پرېږدي ادارنده ورته نه پرېږدي چې راشه چې به ته واپس دغه کارونه کوې ما سره هغې دې خوشحالۍ ته نه پرېږدي زما نه زوی یې دارې بوتلې زما د کار د مزدورۍ کسره نه بوتلې جیل کې د تاڼه کې اچولې حوالات کې دا بیان ته نه ور مخکې کوي چې دا بیان وکړي خیال لري او ما نه ډیمانډ کوي چې ما له 6 لکه روپۍ راکړه الله به درته سوله او پیسې موږ نه ورکو پیسې موږ سره شته نه نو څه وله ورکړو که پیسې وي او که نه پیسې به موږ نه ورکو ستا د والد صاحب د کوم ځای دی دا د افغانستان دی تاسو د افغانستان یې جی دلته هم څومره وخت شو دلته هم وخت ډېرو پیدا شوي دلته دلته پیدا شي افغانستان دی لیدلی نه کلم نه نه یې تللی کله نه مور دې اوس پېښور کې ده امې خو مینکۍ ده پېښور کوي ده مور دې خبر ده چې لور مې داسې د کوره وتې بالکل بالکل خبر ده پته ده ورته او رابطه دې ورسره کېږي یو ځل مې ورسره شوي مور دې څه وي مور مې راته وی څه چې دې وکړل وی ښه دې وکړل وی مخکې دوس خپل کیس صفا که خو یې پلار له دې جیت ور نه کړي ډېر کم اصل او دله سړی دی ما ته په موبایل په خپل خو ما نه وخت کې غلطي شوه چې ما لږ ریکارډینګ کړی د مور خبرې د مور خبرې او ماماګان دې شته ماماګان مې شته شکر دی هغې څه وایي ماماګان مې دي یاسین ماما مې ورته ویلي چې ته پیش او ستا کار پیشه دې کریس موږ نه یو لیکت دې خورې دې ټولو مشر هغې ورته چې په رضا دې ورکوي نن به هغې دا قدم نه اوچتولو ترونه دې شتې ترونه مې شته یو وفات شوی دی وفات نه لکه لیونی دی روک شوی او یو دلته ټیکسلا سیټ نه پېښور سیټ اوسي یو په کراچۍ کې اوسي خبر دی هغوی سره زموږ مړی ژوندی ختم شوی د دې راته اوس پته نشته چې هغوی ته پته ده او که نه ده زه په خپله خوښه راغلی یم او دې کې د هلک هېڅ ګناه نشته نه په ما د هلک څه زبردستي وه نه زه څه یړولم خو بس ابونه تنګ وم پلار نه تنګ وي ډېره زیاته ترېنه تنګ وم نو ما بیا سوچ وکړو چې ولې نه 245 ځله زما رشته دومره په درنوالي وغوښته ما په دوی یقین وزرالم ځکه داسې بل ځای ته تلي وم تلنو زما به څه کېدای زه غلطو خلکو ګوتو له تلو او ما پلار نه ولې تنګوي پلار به مې دغسې نشې کول دغسې غلط دغه به یې کول په ما به غلط کارونه دغه به یې کول ما ته ویې ته به کې ما به انکار کول اخره کې خبره زما خرڅ ووت مې کېدای شي دې ما چکله کې خرڅه کړي خرڅولې بالکل ما ته په خپله خوله ویلي نو ما ویل چې ولې زه به ورشم دغسې د هلک هم زما خوښ دی او 200 ځله زما رشته م وکړه ما ښه نکاح وکړه ما نکاح وکړه ما ښه وکړه زه منم چې ما لکه غلط کار وکړو پښتو مې دغه کړه لیکن ما خپل عزت هم بچ کو او زه د سره علم ما بس نکاح وکړه او زه ټولو ته ویم چې د هلک هېڅ ګناه نشته دی هلک د واپس راخلاص کړي هلک یې نیولی پسه دی ما له پولیس راغلي وو موږ دواړې بوتلو هغوی د دروازې نه اوچت کړو ما بورکا چوله نو ما ته وایي چې ته هم داسې دی دې ښځې ته وایي چې دا تا سره تختولې مې نه وایي ته هم داسې ناسې ما ته زموږ نکاح شوی وایي ثبوت ما کاغذ ورکړو نکاح نامه مې ورکړه نو بیا وایي چې دوی را تختولې مې زه په خپله رضا راغلی نو بیا هغه نه دغه ته وایي ښځې ته پولیسې ته چې دا جینۍ پرېږده صرف هلک پوځو او ما ته پولیس ځام چې دی به مونږ اوس دی به مونږ ګوټه رازرندو دله به مونږ سزا ورکړو ما ورچې یوه تو ما ورته ویم چې تر څو پورې تا زما بیان نه اخیست تاسو به هلک له ګوتې هم نه وړئ ته تلې بیا خاوند پسې نه تاڼې ته نه تلې نه دا ماشومه چې کله ستا په زوی پسې راله او تا ته پته ولګېده نو تا د پلار ته ولې ویلو چې یاره ستا لور دغسې قدم چوت کړی راشي دا لور دې بوزه او بالکل جی راغلی و دلته زما یو ورور د شهنشاه نوم یې هم راغوښتو ټیکهداران مې هم کېنول ټول مې کېنول زموږ نیک ورته وویل حاجي صاحب چې یاره 1 لک روپۍ به زه ملنګي په سر باندې درکړم خو به دا خبره پرې ځای فیصله کړه هغه ورته وویل چې نه
1 لک روپۍ نه ماله به 6 لکه روپۍ راکړې نو وله به زه خبره پیدا کوم. بیا شهنشاه ورته ویل زما ورور دی کشر مان، هغه ورته ویل چې راشه ته خپله لور بوځه او بس کاته ماته به ختمه چې دلته رالې دغه کور کې دغه ځای کې دا جینۍ له مې وله واله کړه، دې کوټې نه یې وله ویسته او جینۍ باندې په مخ چکو لګو او د سر نه ونیوه او دغه برجۍ ویني د مخامخ دغې ته یې وواله روه دا سر یې ما دا خو ته مړه کې بیا مې وله لاس نه کوزه کړه مې پرېږده جینۍ مې دا زما لور ده زما عزت دی او مې پرې ځای کې یې پرېږده. بیا دې واپس راوسته همدلته کور کې بس دا ورسره نه تله دا ورسره نه تله هغه ورپسې راغلی و. هغه موږ راغوښتې موږ راشه بویځه دا ورسره نه تله دا مخامخ ناسته ده خیر دا وبه مې ولیده ته. قدرمندو زه منم چې د ماشومې غلطي کړې ځکه مور نهه میاشتې 10 میاشتې ماشوم په ګېډه وګرځي سختې ورسره تېرې کړي، پلار در په در د کې خوري د خپل بچو د عزت دپاره د خپل عزت دپاره سختې په ځان تېرې د غریب سړي صرف عزتي د ماشومې غلطي وکړه دا د کوره راووتله خو تپوس مې ترې کولو چې د پلار پګړي ته دې نه کتل. جواب یې څه چې پلار به مې په نشه کې زمانه دغه ډیمانډ کولو. آیا آیس دومره خطرناکه نشه ده چې انسان نه حیوان جوړ شي خپل بچي ته هم نه ګوري؟ هغه لور ته چې د هغه د تنه پیدا او خپلې لور نه داسې ډیمانډونه کوي یقینا دته انسان نشي ویلی حیوان ویلی شي. بیا دغه نشه کم خلک سپورټ کوي دا نشه د کم ځای نه راځي څوک یې خرڅوي تر اوسه پورې نه په حکومت کې څوک راغلي نه به دغه خلک د دغې آیسو خلاف کار وکړي چې د آیسو په نشه کې ستانه حیوان جوړ شي او ته د خپل بچي عزت تم نه ګورې ته د بچۍ نه داسې ډیمانډونه کې دا خو د زړه غوښي او تا نه داسې یو حیوان جوړ کړي چې تا بچۍ مجبوره کړي چې هغه داسې یو اقدام وکړي راشي ستا عزت هم خاورې کړي او خپل عزت بچ کړي. ماشوم وایي چې خپل عزت مې بچ کړی دی راغلی د پلار مې کینسر مور مې لاړه د پلار خدمت ته ناست وم خو پلار مې د آیسو په نشه کې زمانه داسې ډیمانډونه کول او اخره کې راته وي چې خرڅوم دی. دا د دې کور مشکلاتو دغه کاکام پریشانه ځکه چې د خښتو په بټو کې که کار وکړي نو مزدوري واوړي که کار ونه کړي نو دا د بټو د کمرو داسې ژوند دی چې په دې لاره پسې کلم ځي نو د کور د غولې منځ ته ښکاري ځکه دلته دې نیکانو صرف خپلو خښتو له ترجیح ورکړي خو په مزدورانو یې دومره سوچ فکر نه په دې خیال ساتي. بیا هغه یو بچی د مزدوریو خپل مغرور دی وی چې کله یو ځای پناه علم کله بل ځای علم پولیس ما پسې هم ګرځي هلک هم بوتلی هلک کم عمر هم د شناختی کارډ هم نه دی جوړ او جینۍ دغه وایي چې زه په خپله راغلی مجبوري مې دا وه چې د پلار حرکتونه مې نور نشو برداشت کول. الله دې په ټولو مسلمانانو پردې راواچي او الله دې دغه نشه چې څوک سپورټ کوي انجام ته داسې یو انجام ته ورسي چې دغه नशा खत्म शी. यहाँ के जो पुलिस थाना है वो तो पश्तो नहीं समझते, उनको मैं उर्दू में ये पैगाम दे रहा हूँ कि बच्ची खुद कह रही कि मैं बाप के रोइए से परेशान था, मेरा बाप आइस के नशे में इतना दूर जा चुका है कि वो मेरी इज्जत को भी नहीं देखता था, वो मुझसे भी डिमांड करता था, तो मैंने अपनी जान बचाई, अपनी इज्जत बचाई और ख़ुद यहाँ आया. इस वजह से आया कि इन लोगों ने कुछ वक़्त पहले 3-4 दफ़ा मेरा रिश्ता इज़्ज़त के साथ मांगा था और मेरे वालिद साहब ने इनकार किया था. मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ, तो बराए मेहरबानी ये बच्ची खुद राज़ी है. जब मैं भी हो राज़ी तो क्या करेगा काजी. जब बच्ची खुद खुश है तो फिर इस चाचे के बेटे को क्यों औलाद में बंद रखा है. बराए मेहरबानी इनको इंसाफ दो.